لاند مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته بخیر راغلی. سرچینې: ښایي طالب پلاوي د ترکیې په کنفرانس کې له ټاکلې نیټې 4 ورځې وروسته ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دوی لا هم د ترکیې کنفرانس په تړاو مشورې کوي او پریکړه به وروسته اعلان کړي. نوموړي دغه راز وایي چې طالب پلاوي د وري په 28 د اپریل په 14 نیټه به یاد کنفرانس کې ګډون ته چمتو نه دی، خو یوې سرچینې شمشاد نیوز ته وویل چې ښایي طالب پلاوي به له ټاکلې نیټې 4 یا هم 15 ورځې وروسته په یاد کنفرانس کې ګډون وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وایي د ترکیې جوړیدونکي کنفرانس د محتوا او رسالت له مخې د آلمان د بین کنفرانس سره هیڅ ورتوالی نه لري. ښاغلی صالح د ترکیې کنفرانس اړین بولي او وایي د ترکیې کنفرانس یو ډیر مهم او نادر فرصت دی چې کولی شو د دې لارې د جګړې فضا په خبرو او تفاهم بدله کړو. د ولسمشر لومړی مرستیال زیاتوي د ترکیې کنفرانس له دې امله هم ډیر ارزښت لري چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل ټول هیوادونه له دغه کنفرانس څخه ملاتړ کوي. ولسمشر د سردار محمد داود خان روغتون باید د سیمې په کچه پر یو مجهز روغتون بدل شي. هغه د دغه روغتون له ډاکټرانو یو ځل بیا مننه وکړه چې د نوموړي د پروستات عملیات یې په مسلکي اصولو او سمه توګه ترسره کړ. هرات کې د 207 ظفر قل اردو له لوري د امنیتي ځواکونو لیکو کې د وژل شوي 690 سرتیرو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. قل اردو وایي چې دغه مرستو کې یو بورۍ وریځې، یو بورۍ اوړه، غوړي، لوبیا او نور حبوبات شامل دي. حیات الله حیات: مفسدین، غاصبین او د چاتراشو غله نیسو او قانون پرې عملي کوو. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.